د هندي سینما د اثارو د ساتلو په خاطر امتابچن ته نړیواله جائزه ورکول کېږي. د ارشیف نړیوال فدراسیون د بالیووډ پلار امتابچن ته د هندي سینما د اثارو د ساتلو په خاطر جائزه ورکوي. د ارشیف نړیوال فدراسیون یا فیفا په انلاین مراسمو کې چې د رواني مارچ میاشتې په 19 نیټه ترسره کېږي، امتابچن ته د مارتین اسکورسیزي او کریستوفر نولان په واسطه جائزه ورکول کېږي. نولان چې په خپله هم په 2019 زیږدیز کال کې دا جایزه ګټلې، بچن ته یې مبارکي ورکړي او ویلي د فلم د صنعت د څیرو شتون د فلم د میراث د ساتلو لپاره اړین دی. بچن په دې برخه کې د هند او سیمې په کچه ډیر مهم رول لوبولی دی. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د هندوستان په کلکتې کې د فلم د نندارې د پرانیستلو مراسم و، امتابچن داسې وینا وکړه چې د مینوالو د تشویق سره مخ شو. نوموړي ویلي وو اکثریت هغه فلمونه چې د پخوانیو فلم جوړونکو له لوري جوړ شوي وو یا سوځېدلي او یا هم پر انبارو پراته دي. بچن زیاته کړې وه چې که چیرې د پخوانیو فلمونو د ساتنې لپاره اقدامات ونشي، نو بیا به د دې فلمونو هیڅ خاطرې نه وي پاتې او نه به هم د سینما لپاره د جشن نیولو کومه بهانه پاتې وي. د ارشیف نړیوال فدراسیون کلنۍ جایزه د لومړي ځل لپاره په 2001 زیږدیز کال کې مارتین اسکورسیزي ته د خپلو کارونو د ارشیف ساتلو په خاطر ورکړله. تر هغه وروسته دا جایزه 9 نورو کسانو ته ورکول شوې چې امتابچن به یې 10 وي.